یو ځل بیا مو په یوې نوې ځانګړې او روغتیایي خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. موږ زیاتره هیوادوال به کله هندوستان ته یا پاکستان ته په ډیرو سختو شرایطو په سختو مشکلاتو به تلل، نو دې انګیزې موږ ته دا مورال راکړ چې په کور دننه یو داسې ځای جوړ کړو چې زموږ هیوادوال نور دې ته اړ نه شي چې د خپل هیواد نه بل هیواد ته د تداوۍ دپاره لاړ شي. मेरा एक ही मैसेज है मरीजों के लिए कि हर घुटने को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर आप सही समय पर हमारे साथ कंसल्ट करें मुक़द्दस मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो हम बहुत सारे मरीजों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं. हमारे पास ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है. पर जिन मरीजों को वास्तव में ज़रूरत है वो किस तरह के मरीज़ होते हैं कि जो यहाँ से जैसे अपने वॉशरूम है, टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने बेड से उतर के अपने किचन तक नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत ज़मीन पर बैठ गए तो उठने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, 24 घंटे अगर दर्द रह रहा है, तो ऐसे मरीज़ को समझ जाना चाहिए. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هرکلی هیله ده ښه به یاست، یو خوشحاله سوکاله او ارام ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا مو په یوې نوې ځانګړې او روغتیایي خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل مو درته په روغتیایي برخه کې په ښایسته ننګرهار او مرکز جلال آباد کې په یو خصوصي روغتون کې چې د داخلي او خارجي ډاکټرانو په درلودلو سره څلېري ساعته خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي. موږ درته نن دغه خپرونه په همدغه روغتون کې برابره کړې. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ او موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ.
لیدونکو هرکلی موږ سره یو مشر ناست دی، د سره خبرې اترې تر سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. حاجي صاحب ښه صحت دی ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ خیر راغلی یاست کور مو؟ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب نوم دې څه دی؟ کوم ځای څخه راغلی؟ نوم مې غلام فاروق دی، د مقام خان د قلعه څخه راغلی یم. د مقام خان څخه دلته راغلی؟ بلې هو مقام خان نه راغلی. خپله مریض وي که بل څوک دې راوړی؟ و خپله مریض یم، د ملا تکلیف تقریبا 14-15 میاشتې کېږي. دا د ملا تکلیف راته پیدا شوی دی. بس دا د جلال آباد ډاکټران هم ټول ستړي کړي، کابل ته هم تللی وم. بیا دلته دې ډاکټر نه خبر شوم دا درېیمه نسخه ده. اوس الحمدلله دردونه ډېر کم شوي دي، مخکې زیات اوس کم شوي ډېر. د دې روغتون ادرس دې له کوم ځای څخه پیدا کړ؟ دا موږ سره استاد دی معلم، زه خپله معلم به وزیر محمد خان لیسه کې معلم یم. هغې خپله ورېره راوستو، د هغوی ما ته وویل چې دغسې دا ډاکټر راغلی دی او سړی لایقه دی. بیا هماغه و چې دلته راغلم. یاد دې وکړله چې درېیم ځل مې دی چې دلته راغلی ما، کوم تغییر در کې راغلی دی روغتیایي ځان کې دی؟ هو الحمدلله بیخي ډېر مخکې ډېر په تکلیف څنګه به چې ودرېدم بس یخپو کې به هم دردونه راغلل، دې لګانې خاصرې نه به لاندې خپو ته ښکته شو، حرکت کې هم خوږېدل. اوس ډېر کم شوی، ډېر لږ پاتې دی انشاءالله. روغتیایي خدمات دلته څنګه دي؟ روغتیایي خدمات ښه دي، بالخصوص دا ډاکټر صاحب چې ده د انډیا نه چې راغلی د دې کور ودانې خدای دې ورسره ښه وکړي. زمونږ د افغانانو خدمت کوي. پیسې دومره مهمه نه دي، خو صحت سړی صحتمند شي. ما نه یو 1,000 روپۍ تلي په دې دواګانو، خو نتیجه نه ده ورکړې. دا تقریبا اوس 4,000 و 5,000 روپۍ به دلته تلي که نه، خو الحمدلله ډېر ورسره خوښ یم. یعنې صحت دې په برخه شوی دی؟ الحمدلله ډېر خوښ. خلکو ته مو څه وینا ده؟ بس خلکو ته همدغه وینا ده چې بې ځایه هسې تش په نامه ډاکټرانو ته لاړ نه شي. دغه سړی که د هډوکي تکلیف څوک لري، کېدای شي فکر کوم داخله ډاکټران هم لري دا خلک، نو هغه به هم خامخا پوه خلک وي. او د ډېر ډاکټر خو نتیجه ما ته معلومه شي چې سړی لایقه دی او وړتیا پکې شته. ډېره مننه. خیر وي کور ودان. ستاسې نه هم مننه. کور ودان خیر وي. مقدس مظهر معالجوي روغتون یوازې داسې نه چې په یوه برخه کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي، بلکې 4 ساعته او په ټولو روغتیایي برخو کې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. لیدونکو هرکلی مقدس مظهر معالجوي روغتون ډاکټر وینود کمار د هندوستان هیواد څخه راغلی متخصص او د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې. ډاکټر صاحب هرکلی ښه راغلاست درته وایو. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ډېره مننه. څومره وخت کېږي ډاکټر صاحب دلته کار تر سره کوئ؟ 3 महीने हुए हैं. 3 महीने हुए मैंने मुक़द्दस मेडिकल कॉम्प्लेक्स ज्वाइन किया है. इससे पहले मैं कमाल हॉस्पिटल काबुल में काम करता था. उससे पहले एक दूसरे हॉस्पिटल में काबुल में भी काम किया, मज़ार शरीफ में भी काम किया हुआ है, हेरात भी गए हुए हैं हम लोग. काफ़ी एक्सपीरियंस है अफ़गानिस्तान का. उससे पहले
13 साल मैंने हिंदुस्तान में मल्टी स्पेशलिटी में काम किया है, बहुत सारे बड़ी ऑर्थोपेडिक की टीम के साथ। तो मुझे टोटल ऑर्थोपेडिक के 17 साल का एक्सपीरियंस है। دیار لسکاله په هندستان کې کار تر سره کړی ډاکټر صاحب، او همدارنګه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د دندې تر سره کړي. دلته د محیط او چاپیریال څنګه دی؟ دی پکې خوشاله دی؟ यहाँ के लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मरीज़ बहुत अच्छे हैं और ट्रीटमेंट के लिए हमें अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा लगा उनको। बाकी हम लोग ध्यान रखते हैं, थोड़ा गरीबी है अफ़गानिस्तान के अंदर कि ज़्यादा मरीजों के ऊपर पैसे का प्रेशर ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। له افغان ډاکټرانو سره خپل مشورې شریکوي؟ बिल्कुल हाँ, उनके साथ डिस्कशन होता है कई बार। मैं भी पूछता हूँ, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक में हैं, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में हैं, जो चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं, जो न्यूरो सर्जरी वाले करते हैं वो तो उनसे ही हमें पूछना पड़ेगा, और तो ऑर्थोपेडिक कर नहीं सकता। यहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, नंगरार मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी फेमस है और डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है। تاسو دلته کومه برخه کې فعالیت تر سره کوئ؟ مسؤلیت مو څه دی؟ हम लोग मेनली ऑर्थोपेडिक में जो ओपीडी बेसिस है उसमें जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म है, बैक पेन है, इस तरह के मरीजों का इलाज करते हैं। दूसरा ऑपरेशन के लिहाज से हम लोग जैसे पुराने ऑस्टियोमाइलाइटिस के इन्फेक्शन वाले पेशेंट हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हैं, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉडर्न है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास टीम अच्छी है, जो हमारे साथ मिल के फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, मिल के काम करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी हम बहुत अच्छे से करते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट है। फ्रैक्चर सारे जो भी हैं, कॉलर बोन है, ह्यूमरस है, एल्बो के आसपास जो फ्रैक्चर होते हैं, फोर आर्म बोन फ्रैक्चर है, हैंड बोन फ्रैक्चर है, हिप बोन फ्रैक्चर है, फीमर है, नी जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर्स हैं, टिबिया है, फुट है, उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है वो भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। د ناروغانو راتګ دلته څنګه دی؟ पेशेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अभी जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं वो दूसरे मरीज़ को भेज रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि उनको हमारा ट्रीटमेंट अच्छा लगा। تاسو د زنګون د برخې عملیاتونه تر سره کوئ، له کوم تخنیک څخه استفاده پکې کوئ؟ देखो, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल बहुत कॉमन हो गया है पूरे वर्ल्ड में। अभी टर्सरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हर जगह छोटी जगह पर भी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। बट अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसकी कुछ खास टेक्निक है जो हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं जीरो टेक्निक। जीरो टेक्निक मतलब है कि कम से कम जॉइंट को खोल करके और कम से कम बोन को काट करके हम लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके अंदर बोन लॉस बहुत कम होता है और जो बैलेंस है ऑपरेशन के बाद जॉइंट का वो बहुत अच्छा रहता है। उसकी वजह से पेशेंट का जो सर्जरी का फेलियर है वो नहीं होता, उसकी जो ज़िंदगी है काफ़ी अच्छी मिलती है। और सेकंड डे, दूसरे दिन हम मरीज़ को ऑपरेशन के बाद चला देते हैं। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिसमें बैलेंसिंग और जीरो टेक्निक की बहुत वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। دا ډاکټر صاحب وایي چې کوم مریض چې زه عملیات کوم نو دې لپاره یو مهم هغه چې کوم دی ما سره چې کوم دی مثال موږ دلته مریض عملیات کو موږ هغه په دویم ورځ دلته ګرځو نو داسې ډېر داسې هغه دي چې مثال هغه نشي به ګرځي، خو دا چې کوم مریض موږ دلته عملیات کړی موږ په دویم ورځ باندې ګرځولی دی موږ کړی هغه ډېر مهم هغه دی چې مثال هغه مریض ته پکې ډېر هغه ورکوي مخکې ژوند چې دی مخکې زندګي چې ده هغه د ډېر ښایسته تېرېږي مخکې هغه مریضان چې هغه د زنګونونو تکلیف لري یا عملیاتونه غواړي چې ویږي، تاسو څومره ډاډ ورکوئ؟ मेरा एक ही मैसेज है मरीजों के लिए कि हर घुटने को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सही समय पर हमारे साथ कंसल्ट करें मुक़द्दस मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तो हम बहुत सारे मरीजों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। हमारे पास ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। पर जिन मरीजों को वास्तव में ज़रूरत है वो कौन से किस तरह के मरीज़ होते हैं कि जो यहाँ से जैसे अपने वॉशरूम है, टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने बेड से उतर के अपने किचन तक नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत ज़मीन पर बैठ गए तो उठने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, 24 घंटे अगर दर्द रह रहा है, तो ऐसे मरीज़ को समझ जाना चाहिए कि उनके जॉइंट के बीच में जो मवाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो वो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करना की सलाह देते हैं
और ये सर्जरी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि वर्ल्ड में नंबर 2 पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो सबसे ज़्यादा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीज़ ऑपरेशन के बाद खुश रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सर्जन कैसा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। मरीज़ को हर चीज़ देखना चाहिए कि हमारा डॉक्टर कौन है, हु इज़ माई डॉक्टर, वो उसका हक है। डॉक्टर से सारे सवाल उसको पूछने चाहिए कि हमें ऑपरेशन से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। د یو ډاکټر په حیث خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ मैं मरीजों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं अपने शरीर के लिए, उसका ध्यान रखें। जैसे अगर कमर दर्द के मरीज़ हैं तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है, कैसे एहतियात करना है। घुटने का मरीज़ है तो उसको ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या नहीं करना है, कैसे एहतियात करना है। तो इन 2-4 चीज़ों से हम लोग क्या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन में ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है और गरीबी की वजह से और पैसे उतने ज़्यादा हमारे पास हैं नहीं। सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अभी पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर हम शुरुआत में ये 2-4 चीज़ों का ध्यान रख लें, अच्छी एहतियात कर लें, टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ډیره مننه کوو چې له هندوستان هیواد څخه راغلی او دلته افغانانو ته روغتیایي برخه کې خدمات وړاندې کوئ. Thank you so much. Thanks for coming and taking my interview and supporting me. Thank you, Afghanistan. لیدونکو هرکله هله د ښه بیاست مقدس مظاهر معالجوي روغتون کې دلته د بیلابیلو ډاکټرانو سره موږ خبرې اترې ترسره کوو. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب را سره موجود دی. لومړی کې ښه راغلاست درته وایو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، خیر اوسئ، مهرباني ژوندي اوسئ، هرکلی درته وایو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب نوم مو مهرباني؟ نوم هجرت الله شینواره او دلته مقدسه مظهر کې دنده اجرا کوم. تقریبا دا 1-2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کېږي چې دلته دوی سره دنده ترسره کوئ؟ 2 میاشتې کېږي هلته. روغتیایي خدمات مو څنګه دي؟ شکر الحمدلله ډېر ښکلي دي او ډېر ښکلي روان دي او بالکل موږ د مختلف ډاکټران لرو او ټول یو بل سره ډسکشن، یو بل سره موضوع چیړو. نو شکر دی ښه روان دی. د نورو ډاکټرانو سره تاسې خپلې تجربې شریکوئ؟ مختلف ډاکټرانو سره اول خپل هسپتال کې او په خپل هسپتال کې نه وي، بیا مختلفو نورو لکه موږ سره خو زیاتره پاکستاني ملګري دي، نو هغو سره دا کوم موضوع چې دلته کې ډسکس نشي هغو سره ډسکس کوو.
موبایل واتساپ د لارې یا انستګرام د لارې نو هغو سره موږ شریکوو موضوعګانې. دلته روغتون کې خپل مسؤلیت ستاسو څه شی دی؟ بس ما خو خپله زه دلته ننګرهار سپینغره یونیورسټي نه فارغ یم او بیا پاکستان هیواد کې LRH لیډ ریډنګ ورته وایي LRH هغې هسپټل کې مې سینه کې تخصص کړی دی. فلحال دوه میاشتې کېږي چې راغلی یم دلته مقدس هسپټل له نو ما خپله سپیشلیټي تخصص چې سینه کې کړی دی نو خپله سینې مریضان ګورم. اوس راغلی یاستئ تر څو خلکو ته خدمات وړاندې کړئ؟ انشاءالله. راتلونکي پلان مو څه دی؟ انشاءالله د خپل ولس او د خپل خلکو او د خپل وطندارانو خدمت وکړو او کوشپی ورځ وي نو واس دې لپاره چمتو یو تیار. خلکو ته مو پیغام څه دی؟ خلکو ته دا پیغام دی چې یاره اول خپل فیلډ والا ډاکټر ته چې آیا د زموږ وطن خلک غریب دي بېوسې دي او بل دا وي چې زموږ ملک داسې لږ وروسته پاتې دی نو خلکو سره همکاري وشي سره اخر او یو اضافه کوم انویسټیګیشن کوم دوی دا ورته ونه لیکي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ. شکریه. لیدونکو موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد عمران دی او د کوم ځای څخه راغلی؟ چپلیار ولسوالۍ څخه. مقدس مظهر روغتون ته او خپله مریضي که بل څوک دې راوړی؟ دلته یو تره مې دی هغه مریض دی هغه هم راوستی دی. تکلیف یې څه دی؟ تکلیف یې دغه خپې کار نه کوي او خپې کار نه کوي. له د مخکې مو هم راوړی و که نه دا مول ځل دی؟ نه دا مول ځل دی خو لکه ډېر خلکو صفت وکړو چې دغه نوی روغتون جوړ شوی ډېر ښه ډاکټر دی نو دلته هم دا دپاره راوستو موږ ویل که خدای چېرته د سره ښه کړي. ادرس مو له خلکو څخه پیدا کړ؟ او ادرس موږ یو خپلوانو هغې موږ ته راکړلو دغسې دغسې ته ورشئ او ښایسته روغتون دی ښه ډاکټر دی پکې او دلته ورشئ. روغتیایي خدمات دلته څنګه دي؟ دلته لکه د نور روغتونونو په حساب باندې دلته ماشاءالله ډېر ښه دي ځکه موږ راغلو هم لیدار څه مو لیده ښایسته روغتون دی ښه خدمات دي. د دې روغتون محیط او چاپیریال څنګه ارزوئ؟ ډېر ښه دی ماشاءالله ډېر ښایسته چاپیریال دی او ښایسته روغتون دی. خلکو ته مو وینا څه ده؟ بس خلکو ته هم دغه وینا ده وګورئ یو د خپل مریضان راوړئ دلته یې مو ازمایئ انشاءالله تاسو ته نتیجه لاسته راشي وبه یې ګورئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ. مننه کور ته.
لیدونکو هرکلی مقدس مظهر معالجوي روغتون د راهنمایي برخه د معلوماتو برخه موږ هم دلته موجود یو او د دغه برخې مسؤل سره ناستې د سره خبرې اترې تر سره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمه تاسو ته خیر اخلاص وایو. روغتون ته احمد علي نیکمل یم د معلوماتو او د مالی بخش یو تن مسؤل. ډیره مننه که خوشحاله اوسئ. ستاسې مسؤلیت دلته همدا دی؟ بله زموږ مسؤلیت صرف دغه مریضانو راهنمایي کول او د مالی بخش کوم یو دغه مریضان راځي د هغوی ته ښه راهنمایي کول او بیا د دې څنګ کې چې دی د دوی د مریضانو راجستر کول او د دوی نه فیس اخیستل او دوا پیسې دغه ټول زموږ مسؤلیت دی چې دغه چې راځي موږ دغه خدمت د مریضانو سره کوو. څومره وخت کېږي دغه برخه کې دلته کار تر سره کوي؟ تقریبا یو د 3 میاشتې کېږي چې دلته یم زه. او دلته د کومو سیمو څخه مریضان راځي؟ د افغانستان مختلف ولایتونو ولسوالیو نه خلک کوشش کوي چې دلته راشي. بالخصوص دغه هندي ډاکټر چې دی ډاکټر صاحب وینود کمار متخصص دی اورتوپیډي ډاکټر دی او ډېر لایق ډاکټر دی. خلک کوشش کوي چې راشي او دلته چې دی ان شاء الله ښه تداوي کیږي او ښه تشخیص کیږي. نو دې په خاطر باندې خلک کوشش کوي چې خپل مریضان دلته راوړي. د خلکو سره چلند مو په کومه اندازه دی؟ الحمدلله چلند خو موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو بیا خو دغه انسانیت هم دې ته وایي چې خلکو سره ښه رویه کول. نو الحمدلله زموږ دغه اسلامي او دغه وظیفه هم دا ده چې خلکو سره باید ښه رویه او ښه چلند چې خلک چې موږ نه راضي او موږ کوشش کوو چې خلکو نه موږ نور راضي یو. ډېره مننه. تشکر ډېره مهرباني. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه یاست. د مقدس مظهر معالجوي روغتون رئیس را سره موجود دی. د سره خبرې اترې تر سره کوو. لومړی کې بدای موږ ته ځان وپېژني. مهرباني. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو د طریقه ستاسو د یوټیوب ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خل رحمان رحماني ما د مقدس مظهر روغتون رئیس. ډېره مننه کوو رحماني صاحب. څومره وخت کېږي چې په خپل فعالیت مو پیل کړی؟ لله الحمد دغه روغتون چې د ننګرهار په چوک مخابرات شمسري مارکیټ کې موقع لري. فلحال 2 میاشتې کېږي چې د دغه روغتون من ایجاد فعالیت شروع کړی دی او په معیاري ډول د دغه ته چې کوم زموږ هیوادوال چې مخکې به نورو هیوادونو ته تداوی لپاره تلل لله الحمد اوس خپل په کور دننه نو هغه خارجي ډاکټران او متخصصین دلته راټول کړي دي او همدلته خپل هیوادوالو ته خدمت د مصدر خدمت کولو لپاره چمتو کړی. د داخلي ډاکټرانو ترڅنګ خارجي ډاکټران د سره دلته روغتون کې موجود دي. د هغې رول څنګه دی؟ لله الحمد زموږ په روغتون کې چې دي 2 ډاکټر صاحبان چې دي. یو د ډاکټر صاحب وینود کمار چې د اورتوپیډیک متخصص دی هم جراح دی او بل ډاکټر صاحب شمس رضا چې د داخلي په برخه کې دی او سلهاو مریضانو ته ډېر په لنډه موده کې
نو خدمات هم ترسره کړي دي، خدمات هم کړي دي او ټولو نه راضي دي لله الحمد، ځکه چې دوه موجود ډاکټران موږ سره هندي ډاکټران دي. څنګه دا انګیزه در سره پیدا شو چې یو روغتون جوړ کړئ او خلکو ته خدمات پکې وړاندې کړئ؟ دا ځکه د دې لپاره مې انګیزه ځان سره سوچ او فکر مو وکړ چې زموږ زیاتره هیوادوال به کله هندوستان ته یا پاکستان ته په ډېرو سختو شرایطو په سختو مشکلاتو به تلل. نو دې انګیزې موږ ته دا مورال راکړ چې په کور دننه یو داسې ځای جوړ کړو چې زموږ هیوادوال نور دې ته اړ نه شي چې د خپل هیواد نه بل هیواد ته د تداوۍ دپاره لاړ شي. نو دغه انګیزې مورال موږ ته راکړو، د همدغې سبب شو چې موږ خپل په کور دننه مقدس مظهر په نوم روغتون جوړ کړ او هغې داخل کې دوه هندي متخصصین راوړل چې نور ډاکټر صاحبونه انشاءالله په وخت سره نور به هم راځي او د هیوادوال به انشاءالله نور به د بهر ډاکټر صاحبانو دپاره د تداوۍ دپاره انشاءالله نور نه ځي. رحماني صاحب کومو برخو کې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوئ؟ زموږ روغتون چې دی لله الحمد شل بستریز روغتون دی. په دغه شل بستریز روغتون کې چې دی داخله عمومي دی، داخله اطفال دی، جراحي عمومي دی، اورتوپیدیک دی او نسایي بخش دی. په دې څانګه کې چې دی جلدي څانګه ده، ګوشو ګورون دی او د زنانو د غاښونو څانګه ده چې مجهز یو د زنانو دپاره په ننګرهار کې غټ مشکل دا و چې زنانه ډاکټر صاحبان دلته مشکلات درلودل نه دو. زموږ او تاسو زیاتره زنانه د غاښونو مشکلات چې درلودل نارینه ډاکټر ته به مراجعه کوله. ډېر باهمته زنانه هغوی نه غوښتل چې ډاکټر نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هغې سره سره موږ یو څانګه دی د غاښونو چې دی زنانو خپل فعالیت لرو. دلته د ناروغانو راتګ څنګه دی؟ لله الحمد ورځ تر بلې په زیاتېدو د هغه ناروغان چې مخکې راغلي دي او الله تعالی ورته شفای کامله ورته نصیب کړې ده. نو په دویم ځل انشاءالله روغ شوي دي 100% رضایت لري. د روغتون د پرسونل نه، د روغتون د باکیفیته دوانو، د روغتون د ښه درملنې نه 100% وطنوال هغه رضایت لري. د روغتون د مسؤل یا د رئیس په حیث هیوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې مونږ دغه ځای چې جوړ کړی دی د هیوادوالو د خدمت دپاره جوړ کړی دی. زموږ زیاتره هیوادوال چې مخکې پېښور یا هندوستان هیوادونو ته خپل تداوي دپاره تل، نن نه وروسته به نه ځي، ځکه دا ځای مونږ همدې دپاره جوړ کړی چې د هیوادوالو ته سهولت برابر شي. نو په ورین تندي زموږ پرسونل د دې خدمات کوي او شپه ورځ زموږ د روغتون دروازه د دوی په مخ خلاص ده. انشاءالله څه مشکلات به نور نه وي. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ستاسو راتګ نه عزت اوسئ. د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه روغتیايي خبرونه چې تاسو ته په جلال آباد ښار کې په مقدس مظهر معالجوي خصوصي روغتون کې برابر کړی و. تاسو موږ سره ولیدل او وکتل. موږ کوشش کوو چې په هر برخه کې تاسو ته خوندوري او ښایسته خبرونه برابرې کوو. یو ځل بیا چې موږ د سره په یوې بلې خبرونه کې یو ځای کېږو، موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.